د سپوږمۍ تر کلي. سپوږمۍ تر کلي خپرونې قدرمنو دوستانو سلامونه مې ومنئ. په دې هیله یم چې ټول به روغ جوړ خوشحاله یاست. د مینې ناول جګړې څلرمې برخې ته ښه راغلاست. د ملک د مرګ اوازه 2 ورځې دمخه کلي ته رسېدلې وه او د کلي یو نیم سپین ږیري خبر سوی و چې ملک د غفار له ګروپ سره په جګړه کې وژل سوی دی او مړی یې هم دلته پاته دی. خو چا د مور خبرولو ته زړه نه ښه کاوه. د کلي سپین ږیرو قومندان هاشم ته وویل په هر ډول چې کېږي د ملک مړی باید پیدا او کلي ته یې راوړل سي. هاشم له خپلو کسانو سره لا پرون مازدیګر د مړي د پیدا کولو د غره هرې خواته تللی و، خو د هغه مړی یې پیدا نه کړ. یو په وینو لړلی کلشینکوف یې ملک ماما ته ورکړی و. سهار وختي د ملک ماما آغا محمد او بل کلیوال ظریف د ملک مور خبره کړه. بیا چا له هغې سره د مخامخ کېدو جرأت ونه کړ. د هغې د سوي نارو او صوتونو د اورېدو توان یې هم په ځان کې نه لیده. هیڅوک هم بیا کلي ته نه و ورغلي. یوازې آغا محمد و چې کله کله به کور ته ننوته. خپله خور به یې وکنځوله، بیا به یې ورته نصیحت وکړ او بیرته به له اوښکو ډکو سترګو سره راووت. د ملک د مور او نورو ښځو ژړا له کلا د باندې اورېدل کېده، ځکه خو کلیوالو د خیرات دیګونه د پخوا دود په خلاف د کلي د زاړه جومات ترڅنګ باندې کړل او د خیرات ډوډۍ په لوڅ جومات او د جومات څیرمې چوترې کې ورکوله. هلته د ظریف اکا په مهمانخانه کې ټولو د قومندان هاشم خبرو ته غوږ نیولی و چې د ملک د مړینې او سرښندنو کیسې به یې په ډېر خوند کولې. خدای پاک دې وبخښي، په کوم جنګ کې چې به دی و زه نه ناکامېدم. یو بل د خبره تایید کړه. یاره که د کشخیلو په جنګ کې دی نه وای موږ به ټول روسانو ژوندي نیولي وو. چې ویل د چای خبرو ته چندان غوږ نه نیوه، نو پاتې خبرې یې د څنګ سړي ته بشپړې کړې. په هغه ورځ د روسانو ډېره غټه قوا راغلې وه. موږ له کوز کاریزه ورسره جنګېدو چې روسان به مخته راتلل، موږ به ویشتل او ځای په ځای مردارېدل. خو د مازدیګر لوري له کوزې خوا بله قوا راغله، موږ یې په منځ کې راایسار کړو. خدای دې شهادت قبول کړي او درمان شهید سو. بس هغه یو راکټ چې و د بل چا راکټ زده نه و. په موږ د ګولیو داسې باران جوړ سو چې هیچا هم سر نسوای پورته کولی. موږ له کور منډه کړه، د هغه راکټ یې په وژه کړ. د روسانو ټانک چې مخې د نور محمد حاجي صاحب د کلا په طرف وویشت، دا نور د ته غوړ سول، د هم مخ نور ته ورواړه و ویې ویل. له هغې خوا د دهشکي ډزونه پرې وسول. ملک په وچ میدان پروت وکړ. موږ ټولو وویل چې شهید سو. خو لږ وروسته هغه بل زیرې پوش چې موږ یې تر اور لاندې نیولي و وویشت. زیرې پوش ځای په ځای وسوځېد. له هغه ځایه منډه کړه، ځان یې بلې ویالې ته ورساوه. هلته داسې د مرمیو باران جوړ سو چې موږ ویل ملک نور ختم دی. خو لږ وروسته موږ خواته بل ټانک راورسېد، د له شا هغه هم وویشت. یو بل چې د کوټې پر کونج کې غلی ناست و راږغې کړ. په هغه جنګ زه هم وم، له ملک سره د زمري زړه و د زمري. هغه بله خبره لکه چې هیره سوه چې د شپې ولایت ته تللی و. لومړی کس بیا وویل هو رښتیا بیخي د نه منلو وړ خبره ده هغه. یو بل کس چې جړه خولۍ پر سر وه د دروازې له خوا راږغ کړ ملک د مرګ سړی نه و، دغسې مجاهدین به ډېر کم پیدا سي. سمود پښې راټولې کړې وې. ورکې که وای مړ وای په سړو اوښتی نه په سپېرو خورو. مطلب ملک ډېر بې ځایه. قومندان هاشم له ځایه راولاړ سو. په غوسه سره یې وویل اوس موږ او تاسو باید د هغه غچ واخلو چې د غفاري 20 نفره ترې جار نه کم، دا ژیره به په سپي ولاړه وي. قومندان سره یو ځای ټوله کوټې ووتل. هاشم چې د مرکز کلا ته راغی مخامخ د زندان کوټې ته ولاړ. عصمت الله سموت څون غړل سوي کاغذونه ورته راوړل. هاشم لومړی پاڼه راواخیسته، تر نظر یې تېره کړه، په زنګانه یې کښېښوده، بله یې تر نیمایي ولوسته. قومندان هاشم تر اووم ټولګي پورې ښوونځی لوستی و. بیا په یوه ښوونځي کې تحویلدار مقرر شوی و. د تحویلدارۍ 8مه میاشت وه چې له پاسه تنقیص پرې راغی. په حساب کې باقي وخود. تحویلدار 4 میاشتې په دې مزن کې و. له هغه وروسته بېدرکه سو.
یو ځل د داود خان په وخت کې چا د بنو په بازار کې لیدلی و. وروسته چې جګړې پیل سوې تحویلدار هاشم هم را پیدا سو. اول له څو تنو مجاهدینو سره په غره کې اوسېد. د یې مشر و. په هغه اول وختونو کې یې خپله کورنۍ پاکستان ته بوتله چې بیا یې بیرته راوسته. د ده په برخه کې ویل کېدل چې له پاکستانه تر بل هر قمندان زیاتې وسلې راوړي او پیسې هم ډېرې لري. له نورو ګروپونو څخه هم ډېر کسان د ده ګروپ ته راغلل. هاشم ورو په ټولو زورور سو. یو وار خو د خپل تنظیم 8 کسه قمندانان په یوه شپه ووژل. اوس نو په سیمه کې یوازې عبدالغفار و چې له ده سره یې سیالي کوله. د غفار مرکز د شمر په غره کې و. مجاهدینو به خپلې وسلې په همدې لاره راتېرولې. هاشم به ویل غفار کمونیست دی او ولې زما وسله لوټ کړې ده چې داسې کسان ژوندي وي جهاد نه کامیابېږي. سمود به ویل افسوس د دې دومره بېګناه خلکو چې د دوی دواړو په جنګ کې وژل کېږي. مطلب دا وسلې دي چې غفار یې ساتلی دی. کنې ته وچکای غفار وګوره او بیا مطلب هاشم وګوره. رحمان بابا رښتیا ویلي دي چې ټوپک ایجاد سو میړنتوب برباد سو. هاشم ټولې پاڼې ژر ولبستې. کاغذونه سمو ته چې د دروازې په خوله کې ورکړل. ها واخله دا چرموړي کاغذونه دي. بیا یې بندیانو ته مخ ور واړوه. ګلمرجان څوک دی؟ چا څه ونه ویل خو سمود د کوټې په کونج کې ناست و. سړي ته یې ګوته ونیوله. هغه دی ډېر خطرناکه سړی معلومیږي. مطلب ماوینه سیاسي دی او چې قمندان کوم غبرګون ونه شود د پسې زیاته کړه. سترګو څه یې وګوره. مطلب داسې سرې دي لکه د وینو کاسې. پوه سوې که نه سوې پوه؟ قمندان پوښتنه وکړه. په دې نورو کې کوم یو لوی کمیونست دی چې په قوه کې مو موندلي دي؟ له هغو دوه ماسه وه چې قمندان او منصبداران دي، نور ټول عسکر دي. دا یو دور ته چې ناست دي د غفار مجاهدین دي. قمندان په غوسه وویل مجاهدین مو ورته وایه، د مجاهدینو د بلا پرې وګرځي، اصلي دشمنان دوی دي. هاشم څو شېبې غلی و. ګلمرجان او دا 2 نور کسان پرېږده، نور ټول بوځئ. چېرته صاحب؟ هغه ځای ته چې د ټولو ورمخه ده. سمود په حیرانۍ وویل مطلب د غفار کسان هم؟ هو نو څه مې د پلار زامن دي؟ سمود بیا وپوښتل دغه 3 کسان نه بوځو؟ قمندان په بېاعتنایۍ سره وویل منزل د ټولو یو دی خو سفر جدا. قمندان هاشم له ځایه راولاړ سو. د زندان د کوټې تر مخ په لرګۍ کې یې په هغه لوی پوسټر ځان بوخت کړ چې د نبي صلی الله علیه وسلم جومات انځور پرېښودل سوی و. تر انځور لاندې لقمان حکیم خبرې لیکل سوې وې. د سترګو توره خدای جل جلاله وپېژنه. کله چې چاته نصیحت کوې په خپله پرې عمل کوه. د هر سړي قدر وپېژنه. عاجزي خپله وظیفه وګرځوه. که مسلونه د وفاداري تمه مه کوه. د خلکو ګټه خپلې ګټې سره وتله. ښځو ماشومانو ته راز مه وایه. د خلکو پر مخ کې غاښونه مه خلل کوه. هاشم د لقمان حکیم نصیحتونه تر دې ځایه ولوستل. وسلوال ته یې مخ ور واړوه. دا عکس له دې ځایه لرې که. وسلوالو د بندیانو لاسونه او سترګې وتړلې او د کوټې څخه یې وایستل. په کوټه کې یوازې یو وسلوال، ګلمرجان او 2 نور بندیان پاته سول. قمندان بیرته کوټې ته راننوت. وسلوال ته یې مخ ور واړوه. د دوی لاسونه خلاص کړه. وسلوال زړه نازړه د هغو لاسونه خلاص کړل او څنګ ته یې ودرېد. د قمندان په اشاره پوه سو. له کوټې ووت او دروازه یې وتړله. قمندان ګلمرجان ته مخ ور واړوه. ښه معاون صاحب، ته معاون سیاسي وې؟ ګلمرجان ورو وویل هو صاحب. ښه دا ووایه چې عسکرو ته دې څه ور وښودل؟ درس مو پرې وزده کوه. آفرین. د څه شي درسونه؟ د کمونیزم؟ نه، کمونیزم دې ورک سي. قمندان دا نورو ته مخ ور واړوه. دا څه وایي؟ دواړو سرونه کښته نیولي ول. هیڅ یې ونه ویل. قمندان بیا پوښتنه وکړه دی څه وایي؟ هغه رښتیا وایي؟ زړه یې هم همداسې وایي او کله ما ډارېږي؟ چې چا ځواب ورنه کړ. د ګلمرجان خواته راغی. تر ګریوان یې ونیو. تا ته وایم په دې خبره به ته هم زړې کلا ته ځې. ما ته رښتیا ووایه. ګلمرجان په عاجزۍ وویل له مجبوریته په اردو کې وم کنې. قمندان یې خبره غوڅه کړه. ګوره بیا یې نورو ته وویل تاسې هم ځان پوه کړئ، په دې زاریو نه خلاصېږئ. دا هم معلومه ده چې تاسو کمونستان یاست، خو ما ته خپلې د زړه خبرې وکړئ. ټولو ځمکې ته کتل. هیڅ یې ونه ویل. هاشم بیا وویل زه دې ته ضرورت لرم چې پوه سم چې یو مسلمان څنګه کمونیست کېدای سي. د خپل بوټ پوڅکه یې د وره خواته نږدې د ناست بندي سر چې ځمکې ته یې کوز کړی راپورته کړ. ویې ویل ته ووایه سړی څنګه کمونیست کېږي؟
بندي په ټیټ غږ وویل زه به څه ووایم صاحب دا د هغه څوک وایي چې وایي کمونیست دی ته کمونیست نه یې یا شکر الحمدلله صاف سوچه مسلمان یم قومندان په قهر وویل ته څه وایې چې به مسلمان ویلو به ته راڅخه خلاص یې چې ته هم نه یې زه هم نه یم هغه هم نه دی نو څوک دي په افغانستان کې کمونیست ممونیست نسته که وي ډېر کم وي چې ونیول سئ خو بیا خود کمونیستان نه یاست قومندان هاشم په چترا وګرځېد ګل مرجان یې په څپېړه وواهه ویې ویل ووایه ګل مرجان هېڅ ونه ویل هاشم تر ستوني ونیو او په قهر یې وویل ووایه په ځان نه په ما رحم وکئ ما پوه کئ ګل مرجان غلی ولاړ و هاشم په پوزه پوسوک وواهه له خولې او پوزې وینې راغلې ځای په ځای کښېناست مه کښېنه د سپیزو ته پلار خو مې نه یې هاشم دا وویل او د هغه په وهلو یې پیل وکړ بل کس چې په کونج کې غلی ولاړ و د کوټې په منځ کې راڅملاست په ګېډه یې ودرېده بې غیرتانو بې ایمانو رښتیا چې ایمان نه لرئ درېیم کس یې هم په هغه سربیره څملاوه او په وهلو یې پیل وکړ قومندان غورېده په خبرو کې څوک نه پوهېدل بندیانو یوازې زګیروي کول قومندان به کله یو او کله بل واهه څه بلا وهلي یاست تاسې 3 نفره او زه یو یم نه ټوپک لرم نه کوتک ولې د ګیدړانو غوندې پراته یئ بې ایمانو تاسې بیا د ګل مرجان خواته چې د لاس پر شا یې د پزې وینې پاکولې ورغی ولې غلی ناست یې له ما سره جنګ وکړه ما ټولو ته ویلي دي که ما مړ هم کوي څوک به دلته رانسي بیا ګل مرجان تر ستوني ونیو ولې د ښځې غوندې راته ګورې ما وبهه زه تا بهم ته مې نه وهې ګل مرجان ستونی یې پرېښود خدایه تر اوسه مې داسې غیرتي ونه لید چې زما لاس ونیسي قومندان د نشهیانو غوندې ګډ و ما مړ کوي کنې تاسې وژنم لکه سپي داسې وژنم مړ مې کوي مړی مو په سپو خورم دا لومړی ځل و چې ملک سترګې پرانیستلې شاوخوا یې وکتل څو تنه ناشنا کسان یې سپینې چپنې اغوستې وې د کټ شاوخوا ولاړ ول ملک په وارخطایۍ سره پوښتنې کولې دا کوم ځای دی تاسو څوک یاست دا په ما څه سوي دي یو ډاکټر یې په سر لاس کېښود او هغه یې له ډېرو خبرو کولو څخه منع کړ ډاکټر څو لنډې پوښتنې وکړې په سپین کاغذ یې څه ولیکل او له نورو سره ووت ملک څو شېبې سترګې پټې کړې بیرته یې سترګې ورغړولې پوه سو چې څه ورباندې راغلي دي دواړه لاسونه یې له کمبلې راویستل په ځیر ځیر یې ورته وکتل روغ و د لاسونو ګوتې یې وخوځولې ټولې جوړې وې هڅه یې وکړه چې په ځای کې کښېني خو به یې نسوای کړی پښې یې غځولې وې په احتیاط سره یې راټولې کړې تر کمبلې لاندې یې لاسونه پرې ووهل پوه سو چې پلستر سوي دي سوړ رسول یې تر خولې ویست د څنګ ناروغي ورته وویل شکر چې په هوش راغلې ډاکټران ډېر خفه وو ویلې چې وینه ډېره ضایع کړې ملک یوازې سر ورته وخوځاوه کوشش وکړ چې تېر حالت ور یاد سي د هغې شپې سخته جګړه ور یاده سوه سترګې یې پټې کړې لکه چې نه غواړي وویني ملک ډېرې جګړې لیدلې وې په لږ عمر یې ډېر خطرونه لیدلي ول له روسانو سره یې مخامخ جګړې کړې وې پخپله یې هم روسان وژلي وو ملک داسې څوک نه و چې د جګړو له سختیو دې وویرېږي خو د هغې جګړې په یادولو هم وویرېد پخوا هغه له دښمن سره جنګېده له هغه چا سره چې په زوره د وطن ته راغلی و او د په کلي او کور یې یرغل کاوه خو دا ځل یې د جګړې بل لوري خپلوان او تربورونه ول هغوی هم مجاهدین ول خو ولې له هغو سره وجنګېد ولې یې هغه ووژل د چا د لاسه ملک په خپل ذهن کې د دغو پوښتنو په ځواب پسې ګرځېد پرله پسې له ځان سره دا پوښتنې تکرارولې بیا یې سترګې پټې کړې لکه چې د دې پوښتنو په ځواب شرمېده ملک د پوښتنو ځواب دومره بوخت کړ چې دا یې هېر سول چې څنګه او چا زخمي کړ او څنګه دلته راورسېد د لومړي پوښتنو ځواب د تېرو پوښتنو په څېر سخت نه و خو په خوله راوړل یې ورته شرم ښکاره سو خپل تندی یې ټینګ په لاس کې ونیو سترګې یې وموښلې لکه چې ډاډه نه و چې ویښته یې کویده له ځان سره یې وویل په خپل حال کې نه یم دا په ما څه سوي بیرته یې ځان ته قناعت ورکړ له بېهوشۍ وروسته هر ناروغ داسې وي په خوله کې ناړې وچې وي شاوخوا یې وکتل تر څنګ ناروغې سترګې پټې وې معلومه نه وه چې بېهوشه دی که ویده هغه بل ناروغ چې د مخه یې په در غږ وکړ هم ویده و د کوټې په کونج کې د یو بل ناروغ سر او مخ داسې پلستر سوي و چې دی نه پوهېده ویښته که ویده په خوله کې یې ژبه تاو راتاو کړه ناړې یې وچې سوې وې
لکه څوک چې له خطرناکه او اوږده مزله وروسته د بندې دروازې سره مخامخ سي او په راغلې لاره بیرته سر سي. تیرې پوښتنې بیا په ذهن کې ور وګرځېدې. چا دې هلته ورسولم؟ سترګو یې لیدلي وو، خو ذهن یې نه منله چې قومندان هاشم دې د پخوا لاسې به مو غورځوي. اخر ولې؟ د څه لپاره؟ زه خاین یم که هغه؟ زما مرګ هغه ته څه ګټه رسوي؟ ولې؟ ملک چې هر څومره کوشش وکړ چې د یوې پوښتنې په ځواب موندلو سره ځان د پوښتنو له پیټې وژغوري، خو بیا هم د لسګونو پوښتنو سره مخ سو. هغه زما په وژلو غوښتل څه ترلاسه کړي. هغه څوک دی؟ زه څوک یم؟ زما په مرګ کې د هغه څه ګټه وه؟ هو رښتیا، ما غلا په ځای پرېږده. له غفار سره ولې جنګېده؟ وژلو سره 50,000 کلداري درکوم. د هغو وژلو د ته څه ګټه رسوله؟ چا ورته ویلي چې له غفار سره وجنګېږه؟ ملک د دې ټولو پوښتنو ځواب نه درلود. سر یې په کمبله کې پټ کړ. غوښتل یې د پوښتنو له زنځیره ځان وژغوري. قومندان هاشم په بې صبرۍ سره د سمودي د راتلو انتظار ایست. د خونې پر کونج کې یې یوې بسترې ته ډډه ووهله، یو پښه پر بلې پښې واړوله او د کوټې بازوانو ته ځیر سو. کوټه نسبتا لویه وه، څو 5 خیرنې توشکې پکښې هوارې وې. دیوالونو ته یې بالښتونو په ځای بړستنې ټولې سوې وې. دروازې ته په مخامخ دیوال په لوی میخونو باندې راځوړند سوي کلنشنکوف او یو عسکر نظر جلباوه. په لویدیځ دیوال یې لوی کاغذ چې کلمې شریف پرې لیکل سوې وه ځړېده، او په بل دیوال د کړکۍ خواته یې بې چوکاټه عکس نښلول سوی و چې پورتنی یو کونج راخطا سوی و او د عکس مخ یې پټ کړی و. له ژیرې او کورتۍ یې معلومېده چې دوی د تنظیم د مشر عکس دی. دروازې ته نږدې د اوبو نیم سطل په اوپلنه ډبره ایښودل سوی و. ترڅنګ یې یو خیرن لوښی چې د پیازو او کچالو پوټکي پکښې اچول سوي وو. دا د هغې لویې برجورې کلا د کونج کوټه وه چې خاوند یې څو کاله د مخه پاکستان ته مهاجر سوی و. په کلا کې یو دور ته نوري کوټې هم جوړې سوې وې. د هرې کوټې ترڅنګ د اور خونه چې تنور پکښې کې و جوړې سوې وې، او ترمنځ یو حمام و چې د کوټې دواخانې ترې لاندې تېرې سوې وې. حاجي جنګل دا کوټې د خپلو 4 زامنو په نوم کړې وې چې 2 یې په جنګ کې وژل سوي ول. یو یې څو ورځې د مخه پاکستان ته د رخصتۍ تېرولو لپاره تللی و، او بل یې دوبۍ ته د مزدورۍ په نیت تللی و. د کلا د باندې له لویدیځ دیوال سره یوه اوږده کوټه جوړه سوې وه چې یو وخت میلمستون و، او د ورځې په څو ځله ډکېده تشېده، خو اوس څوک نه ورتلل. درنه کوټه یې بلله، ویل کېدل چې پیریان پکښې اوسي. د مرکز مجاهدینو د شپې څو ځله د دې کوټې په دروازه کې سپین کالي سړي لیدلي وو. په دوی یې غرض نه کاوه. کله کله به د شپې له همدې خوا یو نیم کاڼي راویشتل کېدل چې زیاتره به لامده وو، او کله کله خو به د دوی په ناپېژندل سوي فلزي سیکو ویشتل. ملا صاحب ویل چې دا مسلمان پیریان دي. همدې دیوال ته د کلا د انګړ له خوا د پیوړو او رشقې لپاره یوه لویه کادانه او ورپسې د حیواناتو ستورګي ول چې کارت نه ترې اخیستل کېده. قومندان هاشم سره د کوټې په کونج کې یو 15-14 کلن هلک نه هم ناست و چې د قطو په فال بوخت و. ترڅنګ سپین ټای پیښی و. هلک دومره په فال بوخت و چې د قومندان ناڅاپي غږ ولړزاوه. هغه ورته وویل: ایدګله، دا سمودې ډېر ناوخته نه سول؟ ته ورسه یو وربرشته پورته څه څار وکړه، ته ودرېږې چې دا فال خلاص سي. قومندان یوه پښه په بله پښې واړوله. یاره، تا خو ټول عمر په فال تېر کړ، ته څه شي فال ګورې؟ ستا لپاره فال نیسم چې بل واده به دې وسي او که نه. رښتیا وایې؟ له دې سره له ځایه راجګ سو، د ده خواته کښېناست، قطو ته ځیر سو. ښه نو څنګه سو؟ د کریتو سروک دی، که دا راووت نو بیا یې خلاصه بوله. هاشم هم ورسره ملګرتیا وکړه. دا هلته ته یې هلته کښېږده. هو والا، رښتیا دې وویل. هغه بل دلته کښېږده. هغه ورقه دلته کښېښوده. 4-5 ورقې نورې هم وتلې وې، خو نورې قطعې بندې وې. هاشم ورخطا غوندې سو، مخ ته پرتې قطعې بیا واړولې، خو اصلي قطعې تر نورو قطعو لاندې بندې وې. قطعې یې بیا واړولې، خو پرمختګ یې ونه کړ. هاشم د بند سوي فال قطعې سره ګډې وډې کړې. ایدګل ته یې منت وکړ: ایسته که، دا ناروا دي، ورسه برجته، وګوره چې دوی معلومېږي که نه. دروازې ووت. هاشم پسې ورغږ کړ:
رښتیا دا نورو ته ووایه چې تیار اوسې. د عیدګل له وتو سره سمود او ورسره 2 کسه د کلا په دروازه راننوتل. د هاشم زړه په ټوپونو سو. غوښتل چې مخې ته یې ورمنډه کړي، خو ځان یې ټینګ کړ او د نسوارو په قوطي یې ځان بوخت کړ. داسې وښودل چې د دوی په راتګ دی خبر نه دی. سالې له دروازې پرې غږ وکړ: قومندان صاحب، لکه چې ته هم غرمه نه وې ویده سوی. یا ویده وم، اوس راپورته سوم، لمونځ او اودس مې وکړ. هاشم درواغ وویل، نه ویده سوی و او نه هم مونځ اودس کړی و. درې واړو د بړستونو بالښتونو ته ډډه ووهله او پښې وغځولې. د هاشم زړه طاقت ونه کړ. سمود ته یې مخ ور واړاوه. د تندي له ګونځو دې معلومیږي چې بیا تش لاس راغلی یې. همداسې یې در واخله. هاشم سترګې برګې کړې، په حیرانۍ وویل: ولې؟ بس مطلب جمعدین لا په هغه خره سپور و. څه یې ویل؟ هغه پخوانۍ خبرې، مطلب لور مې وړه ده. قومندان صاحب د پلار په ځای دی، پوه سوې که نه سوې پوه، مطلب زه مې لور ورته واچوم. د هاشم رنګ تور واوښت. د دې سړي مرګ راغلی دی. پره چې پښې یې غځولې وې، خپلې پښې یې راټولې کړې ویې ویل: والله قومندان صاحب چې هر څومره مو ورته وویل، له خپلې خبرې نه واوښت. بیا دا بل ته مخ ور واړاوه: که څنګه سالې، تا خو ولید؟ هو یاره، زه چې ورته ګورم دا خر په اسانه په دې پله نسي تېرېدی. قومندان هاشم سترګې برګې کړې. دې خره ته خدای سوټي پیدا کړي دي چې یو دوی په دې ملا ووهې، په خپله به تېر سي. که څنګه به راته؟ ما چې ولیدل زړه مې نه مني چې هودي کړي. داسې به یې لارې ته برابر کړم چې ته ووایه شاباس. سمود په نصیحت وویل: یاره قومندان صاحب، که زما منې تېر سه له دې غوړې شوروا. پوه سوې که نه سوې پوه؟ دا داسې شوروا نه ده چې سړی دې ترې تېر سي. سالې له هغې خوا غږ پې ورې وکړ: والله موږ په لاره هم داسې وویل، جمعدین یې نه مني. چې نه مني خو ته ترې تېر سه. قومندان په غوسه سو: نن خو ټول یو ډول خبرې کوي، خدای دې خیر کړي، بل چا خو به لونګۍ نه وي درته منلي. سمود وویل: قومندان صاحب، تا ته خو معلومه ده، مطلب چې سر مې وغواړې هم دریغ به یې نه کم. پوه سوې که پوه نه سوې؟ خو دا سړی چې موږ پخوا هم خبرې ورسره کړې وې، مطلب نن مې هم ولید، زړه مې نه مني چې لارې ته دې راسي. برات په تایید وویل: سمود رښتیا وایي، پرېږده قومندان صاحب، جنکۍ خو کمې نه دي، خدای هم ښه ځواني درکړې او هم ښه هستي. تا امر وکړه تر بېګا پورې به لس هغسې جنکۍ درته کښېنوم. هاشم له اسویلي سره وویل: هی برات ګله، اوس موږ او تاسې خپل سره ناست یو. تاسې نه ده لیدلې، ما چې لیدلې، بس خدای پاک همدا یوه جوړه کړې ده. داسې سترګې خدای ورکړي چې له سړي څخه دنیا او آخرت دواړه هېروي. سمود وویل: قومندان صاحب، مطلب خلک به وایي چې 2 ښځې یې لرلې، بله یې په زوره وکړه. زه په څه کوم هغه 2 وچې وزې چې نه یې شیدې سته او نه یې غوښه او نه ته خوراک دي. دواړو یو بل ته سره وکتل. هیچا څه ونه ویل، ټول چوپ وو. ښه شېبه به هم خبرې نه کولې. قومندان هاشم وویل چې یو ځل یې لاس شاته وتړې او زړې کلا ته یې راولې، په خپله به لار ته راسي. برات وویل: ته ښه وایې چې زور ورښکاره نه کو، داسې نه مني. سمود څټ وګراوه، ویې ویل: زړه په زور لاسته نه راځي، پوه سوې که پوه نه سوې؟ رحمان بابا څه ښه فرمایي: ما په زور کلی آباد لیدلی نه دی، هیڅ ظالم مې په زړه شات لیدلی نه دی. قومندان قهرجنه خندا وکړه: نو څه وکړو؟ کوډې پرې وکړم؟ سمود د پخوا غوندې ورنه وویرېد او په پوزخند یې وویل: که کوډې کوې په لور یې وکړه، پوه سوې که پوه نه سوې؟ مطلب ته یې مین یې او هغه لا خبره نه ده. قومندان هاشم په ځواب کې یوازې وویل: سموته. د یوې کلمې ټول په خپل ځای کښېنول، یو هم څه ونه ویل. ناچا بیا ورته نصیحت وکړ او نه یې خپله خبره ټینګار وکړ. څو شېبې ټول چوپه خوله ناست ول. وروسته یو له کوټې ووت. قومندان هاشم هم څو شېبې وروسته د کلا انګړ ته راووت. په انګړ کې یوې خوا بلې خوا ته وګرځېد. له چا سره یې خبرې نه کولې. که به چا ستړي مسې ورسره کوله، یوازې به یې سر په اشاره ځواب ورکړ. عیدګل یې تر شا روان و. قومندان هاشم د یوې دروازې په لوري ولاړ. عیدګل ته یې مخ ور واړاوه: لاړ شه هغه زنځیر راوړه. د سپوږمۍ تر کلي